د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د قزاقستان بهرنیو چارو وزیر په یو رسمي سفر کابل ته راغلی. د قزاقستان بهرنیو چارو وزیر مراد نورتلیو د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی. نوموړي د طالبانو حکومت بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، اقتصادي همکاریو، سیمه ییزو فرصتونو، ترانزیتي پروژو او د سیاسي تفاهم پر زیاتوالي هر اړخیز بحث وکړ. ښاغلي متقي د قزاقستان جمهوریت له مثبت دریځ مننه کړې او هیله یې څرګنده کړې چې د سیاسي او اقتصادي تعامل د لا پراختیا په خاطر له رامنځته شویو فرصتونو مثبت استفاده وشي. ښاغلي مراد نورتلیو ویلي چې اراده لري له افغانستان سره سیاسي اړیکو، اقتصادي او علمي همکاریو ته پراختیا ورکړي. هغه په ټینګار سره وویل چې قزاقستان غواړي په اوږد مهال کې د افغانستان په ثبات، ترانزیت، د خوړو امنیت او په ټوله کې په هر اړخیز پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي. رئیس الوزرا وایي چې ایران باید افغان کډوال په باعزته توګه راستانه کړي. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا په یو اعلامیه کې له ایران څخه غوښتي چې افغان کډوال په باعزته ډول راوباسي. په اعلامیه کې راغلي چې ایران د غیر قانوني مهاجرینو د ایستلو حق لري، خو باید دا پروسه په تدریجي، باعزته او له بشري اصولو سره سمه ترسره شي. اعلامیه زیاتوي مهاجرینو ته باید اجازه ورکړل شي خپلې شتمنۍ وطن ته انتقال کړي، حسابونه تنظیم کړي او د اخراج پر مهال لازمي اسانتیاوې ورته برابرې شي. د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د مهاجرینو اخراج باید د دواړو ملتونو ترمنځ د کرکې لامل نشي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 2 اونیو راهیسې ایران نږدې 500,000 افغانان اخراج کړي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د 500 میلیون ډالرو په پانګونې سره د تورغونډۍ هرات اوسپنې پټلۍ پروژې تفاهمنامه لاسلیک شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یوه خبرپاڼې کې ویلي چې اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نورتلیف سره لیدلي دي. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال دغه لیدنه کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د هرات تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ پروژې کې عملاً د 500 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه پیل کړي. هغه وایي په نړیوال سټیج له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او مختلفو برخو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د ګډو همکاریو او نږدې کار کولو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. کرزي له ایران څخه غوښتي چې د کډوالو د ایستلو پر بهیر بیا غور وکړي. پخواني ولسمشر حمید کرزي د افغانستان او ایران ترمنځ د تاریخي او فرهنګي اړیکو ته په اشارې د افغان کډوالو د جبري ایستلو د روانې پروسې د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی چې دا موضوع د دواړو هیوادونو د سترو مصالحو له زاویې وڅېړل شي. نوموړي له هیوادوالو او پانګوالو هم غوښتنه کړې چې د کډوالو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. هیواد کې د بهرنیو ډاکټرانو د تنظیم لپاره نوې ځانګړې کمیټه جوړه شوه. د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د طبي شورا لوی رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار په مشرۍ یې یوه باصلاحیته کمیټه ټاکلې ده تر څو په خصوصي روغتیایي مرکزونو کې د بهرنیو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو شتون او فعالیت تنظیم کړي. د خبرپاڼې له مخې دغه کمیټه به د بهرنیو ډاکټرانو تحصیلي او د اقامت سندونه څیړي. یاد وزارت وایي تر هغې پورې چې دغو بهرنیو ډاکټرانو جوازونه نه وي اخیستي په کابل او نورو ولایتونو کې د کار کولو اجازه نه لري. د یاد وزارت د مسؤلینو په وینا چې د نظارت پر مهال د کابل ښار په څو روغتیایي مرکزونو کې د هغه بهرنیو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو مسلکي فعالیت چې رسمي جواز یې نه درلود ودرول شو تر څو له اړوندو ادارو څخه لازم جوازونه ترلاسه کړي او دغه بهیر به ډېر ژر نورو ولایتونو کې هم عملي شي. جاپان په افغانستان کې د پولیو د ختمېدو لپاره د 5 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د جاپان حکومت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسیف سره په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو او د واکسیناتورانو د پیاوړتیا لپاره 5 میلیون ډالره مرسته کړې ده. د ماشومانو وجهي صندوق پرون پنجشنبه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د دغه پروګرام موخه په یو کال کې د هیواد په 14 ولایتونو کې تر 14 میلیونو ډیرو ماشومانو ته پاملرنه ده. یونیسیف زیاته کړې سره له دې چې د ماشومانو او میندو د مړینې په کمښت کې پرمختګ شوی، خو روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی لا هم په افغانستان کې یوه لویه او جدي ستونزه بلل کیږي. په افغانستان کې د جاپان سفیر ویلي چې د جاپان حکومت او خلک په افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو په برخه کې همکاري کوي او هیله مند دی چې دا نوې مرسته د افغان ماشومانو او کورنیو په ژوند کې ښه والی راولي. اروپا
اروپایي ټولنې له افغانانو د همیشنۍ همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی. د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې د افغانستان له خلکو سره ولاړ دي. افغانستان کې د اروپایي ټولنې لیکلي چې د افغانانو د هوساینې اساسي اړتیاوو ته د رسیدنې، د ژوند شرایطو ښه کولو او ټولو ته د یوه باثباته راتلونکي د جوړولو لپاره ژمنه ده چې له افغانانو سره به نږدې کار کوي. یا دې ټولنې تر دې وړاندې هم افغانانو سره د مرستې ژمنې کړې وي. اروپایي ټولنه یو سیاسي او اقتصادي ائتلاف دی چې د اروپا د ګڼو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ، سولې، ثبات او ګډ بازار د رامنځته کولو لپاره جوړ شوی او 20 غړي لري. بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله د ناوې او زوم په ګډون 15 تنه مړه شوي دي. د تاشکان کې شمپل لویه لاره د ترافیکي پیښې له امله د ناوې او زوم په ګډون 15 تنه مړه او یو بل ټپي شوی دی. د بدخشان امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي مړه شوي کسان ټول له یوې کورنۍ غړي دي چې له نکاح مراسمو وروسته خپل کور ته پر لاره و چې کورولا ډوله موټر یې له سړک څخه وتلی دی. هغه همداراز ویلي چې تر دې دمه د پیښې اصلي علت نه دی معلوم، خو څېړنې یې پیل کړي دي. ملګرو ملتونو د امریکا لخوا پر فرانسیسکا البانیز لګېدلي بندیزونه وغندل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونو ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان پر کارپوهې او راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیز د امریکا لخوا بندیز د بنلو نه دی. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي د دغه سازمان له راپورونو سره د نظر اختلاف ولري، خو پر کارپوه یا راپور ورکوونکي یو اړخیز بندیزونه لګول د نه منلو وړ خبره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په وینا پر میرمن البانیز هغه مهال بندیزونه ولګول شول چې په نړیوالو غونډو کې د فلسطین د نسل وژنې په اړه خبرې وکړي. او هڅه یې وکړه چې د جرمنو نړیواله محکمه د امریکایي او اسرائیلي چارواکو او دغه راز د شرکتونو پر ضد اقدام کولو ته لار هواره کړي. اسرائیل ویلي چې د ګواښ په صورت کې بیا هم پر ایران برید ترسره کوي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاز وایي که اسرائیل د تهران له لوري له ګواښ سره مخ شي نو یو ځل بیا به پر ایران برید وکړي. کاس د هوایي ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل د اسرائیلو اوږده لاس به تر تهران، تبریز، اصفهان او هر هغه ځایه پورې ورسیږي چې هڅه وکړي اسرائیل ته ګواښ یا زیان ورسوي. هغه زیاته کړه که اړ شي چې بیرته ور وګرځي نو دا کار به په ډیر قوت سره ترسره کړي. نږدې یوه میاشت مخکې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه رامنځته شوه چې 12 ورځې دوام وکړ، خو له اوربند وروسته لا هم د جګړې احتمال شته. ملګري ملتونه وایي چې سوریې له القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند د بندیزونو څارونکو ویلي دوی سږکال داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له القاعده شبکې سره د سوریې د اوسني حکومت اړیکې په ډاګه کړي. دغه معلومات په یو ناچاپ شوي راپور کې ځای پر ځای شوي دي. د معلوماتو له مخې له القاعده شبکې سره د سوریې حکومت د اوسنیو مشرانو د اړیکو پرېکون ښایي د امریکا له لوري د بندیزونو د ختمولو هڅې پیاوړې کړي. راپور کې راغلي تمه شته چې احمد الشرع به په سوریه کې یو پراخ بنسټه او ډیموکراتیک حکومت رامنځته کړي. احمد الشرع په لومړیو کې د القاعده یوه مهمه څیره ګڼل کېده چې د مشرانو لخوا د شام د جهادي سیاسیونو په همغږۍ کې کلیدي رول درلوده، خو وروسته یې ترې لار جلا کړه. د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.